ورک دی جمهوریت شي مونږه نور امارت غواړو ژوند د شریعت غواړو ژوند د شریعت ګرځو سنګرونو. دغه ساحه چې ده دته وایي د کرنجاوي خوړ او دغه د خوړ نه اخواته د الیشنګ ولسوالۍ ده او د خوړ نه دې خواته د مرکز ده. تقریبا دا خوړ مشترک ده د الیشنګ ولسوالۍ او د مرکز ساحې پورې او دلته لاندې د الیشنګ کلی ده او دغه چې ده دغه لویه قلعه دا د الیشنګ زړه قلعه ده، تقریبا تاریخي قلعه ده. نو دلته دا تقریبا دومره مهم ځای و چې دا د امریکایانو لکه د قتلګاه ځای ووایه نو داسې تقریبا دلته د مجاهدینو په هغه وخت کې چې دا پول نه و او سړک خام و نو ټانګونه به دغسې راکته کېدل، په دې خوړ به تلل بره به جګېدل بیا. نو مقصد دلته به مجاهدینو ورته ماینونه ښخوله، نو دلته به ټانګونه د امریکایانو الوزول، په لسګونو ټانګونه دلته الوزول شوي دي او همدقسې په لسګونه امریکایان ټوټه ټوټه شوي دي چې د چا غوښې او هډوکي په دغه ساحو کې پراته ول. په هغه وخت کې داسې انفجارات شوي، ټانګونه بیخي تخریب شوي دي او ټوټه ټوټه شوي دي او همدغسې امریکایان به مردار شوي وو ټوله، خو دوی به بیا چې بیان کې ویل چې یاره 2 کسه زخمیان لرو او حال دا ده چې په دغه ساحو کې به د دهقانانو او دغه کاریګرو ټولو به لیدل چې دلته به امریکایانو مړي پراته ول او ټوټه ټوټه شوي به بیا به هم دوی ویل چې موږ تلفات نه لرو. نو دا تقریبا داسې و چې د مجاهدینو او د امریکایانو د جنگ میدان و. دلته به هره شپه مجاهدینو دلته کوشش کو چې دلته مین خاک کړي او د ورځې دوی قطارونه بره تلل الیشنګ دولت شاته یا اخوانه راتلل، نو دلته به تقریبا انفجارات پې کېدل. نو دا الحمدلله دا یو ښایسته سیمه وه د مجاهدینو لپاره، د مجاهدینو د جهاد لپاره او د مجاهدینو د ښکار لپاره. ډېر امریکایان په دغه ساحه کې مردار شوي دي. دا هغه سیمه ده چې دغه غرونو ته درې سرې غرونه وایي. نو یو وخت و چې موږ په هغه خوړ کې ملګرو بم ښخو. ما خو درته ویلې اکثره دا د کرنجاوي خوړ د مجاهدینو د جنگ میدان و. نو دغه لاره باندې امریکایان راتل، موږ په لاره کې خل ورته کېنولي وو، خو دوی موږ باندې داسې یو تخنیک ووهه چې موږ ژوندي یا ونیسي او یا محاصره کې له منځه مې یوسي. نو دا لاره یې پرېښودله، هغه درې سري شاته په هغه دښته کې راغلل، ټانګونه یې هلته ودرول د دې درې سري شاته او هماسې راغلل په دې کلي باندې داسې راکته شول. چې راکته شول دلته تقریبا موږ خو دا فکر کوو چې دا په هغه وخت کې سپیانو غپلې ډېر، موږ داسې فکر کوو چې دا به دهقانان اخوا دېخوا ګرځي. نو لنډه دا چې دقلته ورسره مخامخ شو، دلته ډېرې ولې وې، موږ دقلته زه خپله دلته پیرهداري ته ولاړم، 2 ملګري، یو ملګری بل را سره و چې هغه دې خوا ته ولاړو او زه دلته ورته ولاړم. نو په دغه وخت کې ملګري مې راته وویلې چې امریکایان دي. نو موږ سره یو شاجور او یو کلشینکوف یو شاجور به و. نو په دغه وخت کې نو تقریبا لاس په لاس و او موږ سره څه امکانات هم نه و ډېر. نو خدای پاکه یې دوی په چاپې نه بچ کړو چې نو دا نو تقریبا هغه اول ابتدایي وختونه و. دوی خود پلان درلود چې هسې راته وشي موږ باندې چاپه او موږ ژوندي ونیسي، خو رب نه موږ سره نصرت وکړ او مقصد دا ده چې دوی هغه پلان افشا شو او موږ ترې همدقسې د چا خبره هغه مشني وکړه او کته شلو او مقصد الله ترې نه بچ کړو. دا د کړپۍ سیمه ده چې دلته تقریبا چې اشغالګرو سره او د اشغالګرو غلامانو سره امریکایانو سره دلته د کړپۍ په سیمه کې ډېر جنګونه شوي دي او ډېر دا خلک لکه مردار شوي دي او دلته ټانګونه تخریب شوي دي چې هغه بعضې ټانګونه چې دلته ډېر پراته وو با اکثره یې خو وړي دي، خو کوم چې پاتې ول هغه هم راجمع کړل. په دغه ساحه کې تاسې وینئ چې دغلته وینئ دا ټانګونه هم دلته راجمع کړي دي او دلته دا تقریبا دا ځای هم ورته جوړ کړی ده. دا د یو تاریخي اثار لپاره چې 100 کاله بعد هم دا خلک وویني او آینده نسل وویني چې دلته یو قرباني ورکړل شوې ده، دلته جنګونه شوي دي، دغه د امریکایانو ټانګونه او هغه اثرات دغلته پراته دي. او دنه علاوه چې په دې غرونو کې تقریبا د دوی اثرات په دې بره پښتو کې پراته دي. موږ هغه ته امنیت لرو چې هغه ټانګونه هم راکته کړو، دلته جمع کړو. او هلته اسلام آباد کلي کې هلته هم یو څه ټانګونه پراته دي، 1-2 ټانګه پراته دي، انشاءالله هغه هم تقریبا
انتقالو او دلته ځای په ځای کوو انشاءالله. دا به یو قسم یو تاریخي اثار وي چې د امریکایانو او د امریکایانو غلامانو نه دلته پاتې دي او دلته د امریکایان چې وتي دي دا خپل په خوښه نه دي وتي، دلته جنګونه ورسره شوي دي، د ټانګونه د اثرات او دلته هډوکي پراته دي، دلته مړي پراته دي، مړي پاتې شوي، دلته د چا خبره بدنونه پاتې شوي دي. دا امریکایان په مفته نه دي وتي او دا تقریبا ښه په قوي قوت باندې وتي او مقصد دا ده چې مقابله ورسره شوې، مبارزه ورسره شوې، جنګونه ورسره شوي دي، بل امریکایان مردار شوي دي او غلامان مردار شوي دي، نو ځکه دوی تیښته کړې ده. نو آینده نسل ته موږ یو تاریخ پرېښی ده او آینده نسل ته هم دا توصیه ده چې هېڅ ګله اشغالګرو ته اجازه ورنکړي چې بیا زموږ وطن ته راشي او که راځي اشغالګرو ته مې دا اعلان ده که راځي نو دغه به یې حالي اثرات به هم پاتې، هډوکي به هم پاتې، وسلې به هم پاتې، هر څه به یې پاتې کېږي او بېرته به ځي انشاءالله. دغه سیمه چې ده دا د الیشنګ ولسوالۍ مرکز ده چې هغه لندې ولسوالۍ ده او دغه چې ده دا امنیه قمندانۍ ده او دلته چې کله دغه 02 قطعه 01 قطعه 099 قطعه دا ټول قطعات راغلل دلته او تقریبا چې دلته دوی سره ډیر کلک جنگ وشو او دا ولسوالۍ موږ په زور ونیوله او دلته تقریبا دلته دوی پراته وو خو زموږ مجاهدینو چریکونه وهل سره د دې چې هلته هم دا کمانډویان وو، بره غرو کې هم پوستې وې، غرو کې هم کمانډویان، په دغو کورونو کې ټانګونه ولاړ ول او کمانډویان وو. خو زموږ ملګري مجاهدینو پې تعرض وکړ او دلته عملیات شروع کړل څو شپې مسلسل چې دلته ځانونه راورسول. دا ټانګونه چې تاسو وینئ دا ټول ټانګونه یې دلته په 82 او په راکټونو ویشتل او مقصد دا ده چې دا ولسوالۍ تقریبا په زور فتح شوه او الحمدلله مجاهدینو ډیر د مقابله وکړه، مبارزه وکړه. یعنی مطلب دا ده چې دا وطن په مفته کې موږ ته لاس ته نه ده راغلی، دا ازادي، دا خپلواکي، دا استقلال مقصد دا په اسانه نه ده اخیستل شوی. دا استقلال په ده باندې مجاهدین ډیر ملګري شهیدان شوي دي او ډیره مقابله شوې ده، مجاهده شوې ده. تاسو دا ولسوالۍ وګورئ، دا ولسوالۍ باندې بمبار شوی، دا ولسوالۍ ټوک ټوک ده او ولسوالۍ کې ډېر سخت جنګ شوی ده. دغه اثرات او په دې بره کته ساحه کې هم هلته په دې پښتو کې په دې غونډیو کې ټانګونه هم د دوی نه پاتې دي چې الحمدلله په لغمان کې مجاهدینو ښه قرباني ورکړه، په سوونو شهیدان په زرګونو شهیدان هم ورکړل او الحمدلله دا ساحې فتح کړې او ونیولې. نو دا ښه په قربانۍ باندې دا وطن موږ آزاد کړی ده. دغلته د کوچیانو کلی وی او کنجکی هم ورته وی. نو دلته تقریبا څو کاله مخکې مجاهدینو ډیر قوي جنگ وکړ. دلته قطار را روانو، تقریبا دلته په دې ساحه کې تقریبا پسرلی و، دا ځنګل و، حساب کتاب و. دلته په دې قطار باندې جنگ شروع کړو څو کاله مخکې. تقریبا 28 ټانګه دلته وسوځول. البته زموږ مجاهدین هم ډیر پډرون شهیدان شول او ډیر ملګري شهیدان شول. بیا دوی تقریبا دا دلته په دې سړک باندې چې کوم ټانګونه وو هغه خو انتقال کړل او په دې غرونو کې چې کوم ټانګونه پاتې ول هغه اوس هم پاتې دي. اخوا دې خوا ټانګونه پراته دي تقریبا هغه مخامخ چې ښکاري دا دوه ټانګه خو دلته ښکاري، نور اخوا ته ټانګونه دي. مقصد دا ده چې دلته یو قوي جنگ شوی ده او مقصد د اشغالګرو غلامانو سره ښه مقابله شوې ده. 28 ټانګه سوځول شوي دي په دغه ساحه کې او همدغه 100 پورې عسکر مړه او ژوندي څه زخمیان څه ژوندي نیول شوي دي. نو دلته قوي مقابله شوې ده.